دفاع وزارت لخوا دوه خبرونه د پاکستان اخطارونو وروسته ملا یعقوب د پوځ جوړولو ته کار ویلی. خوست کې د خطرناکو وسلو او بمونو نیول کېدل او د تازه دمو ځواکونو راتګ. نور معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په خوست کې یو شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي د 203 منصوري قل اردو د لومړۍ پلې لواء مجاهدینو د کشفي او استخباراتي راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې یو شمېر وسلې او مهمات لاسته راغلي دي. په ترلاسه شوو سلاو او مهماتو کې یو غرنی هوان، د هوان 103 ګولۍ، 1 میل زیکویک، یوه دهشکه، د دهشکې 1628 مرمۍ، د امریکایي دهشکې 3600 مرمۍ، د توغندي 45 ګولۍ، د ګایز 125 مهمات، 125 نارنجکه، 50 لاسي بمونه، د دهشکې 2 جوړې پایې او یو شمېر نور مهمات شامل دي چې د یادو مجاهدینو د عملیاتو په پایله کې کشف او ضبط شوي دي. بلخوا طالبان وایي د 200 الفاروق قل اردو څخه 650 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د لویدیځ زون د 200 الفاروق قل اردو خوانیز پوځي مرکز له 3 میاشتني پوځي مسلکي او عقیدوي زده کړو څخه 650 تنه مجاهدین نن د یو له شانداره مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. محصلینو یادو فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ لازمې لارښوونې وکړي او زیاته یې کړه چې د اسلامي نظام او هیواد د ساتنې لپاره خپل د سپارل شوی مسؤلیت په ښه شکل ادا کړئ. خپل کارونه په اخلاص او رښتینولۍ سره ترسره کړئ. همداراز یادو فارغانو ژمنه وکړه چې تل به د خپل سر په بیه له هیواد او ملي ارزښتونو څخه دفاع کوو. غونډه د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. خو شنونکي بیا وایي دا چې دی وروستیو کې پاکستان طالبانو ته اخطارونه ورکړي، نو دوی هم د خپل پوځ روزنې ته کار ویلی. درنو کتونکو د دغې موضوع مربوط نظرونه مو تاسو هم را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.